Tucson, Arizona. Tucson چې دی هغه د اریزونا دویم نمبر غټه سیټي ده چې په دې کې almost 500,000 خلک پاتې کیږي. دا اوس چې تاسو کوم وینئ دا دی سوارو نیشنل پارک. په دې کې یو کاکټس چې کوم دی هغه تقریبا 3 فلوره پورې دنګي او دا په هالیوډ موویز کې او ډېر other international movies غانه کې دا ډېر زیات شوي دي او دا سوارو نیشنل پارک چې دی دا ډېر زیات پیچر شوی دی. توسان د سین ډیګو نه تقریبا 4 غنټو کې راځي. تاسو دا میپ یې دا د میکسیکو او د امریکې په بارډر باندې دی او له پاسه د فینکس چې کوم دی په دې باندې موږ دویمه ویډیو راغو انشاءالله. د دې نه د توسان تقریبا 2 غنټو کې راځي او دا ټول د میکسیکو په بارډر کې دی. توسان په اصل کې د میکسیکو پارټس مخکې خو اوس چې دی هغه د امریکې سره دی. دا پارک چې دی دا د توسان 2 سایډونو ته دی. توسان په منځ کې راځي. دې پارک ته اکسس چې دی یا به د بس په ترو باندې کې او یا به خپل ګاډی احساسوي آسي په واکینګ باندې نه کېږي. اوس دا کاکټس چې تاسو کمینه د دې ښه باقاعده د 12 میټر ټال لازي د دومره غټیږي او دې سره چې کم انسان ورته تاسو په ټو مخ کې ولیدو هغه ډېر زیات یو کچ شونه کې سړي د ښکاري چې خدای پاک دا خو دا دومره غټ کاکټس څه کوي اوري. ټریل ډسټاون چې کوم دی په 1961 نه د 1982 پورې دی د اریزونا توسان یو تیټر و. په دې کې به خلکو ډېر شوګانې کولې او د هغې شوګانو خلکو به انجویمنټ کوو او ایون په موویګانو کې هم دا زیات یوز شوی و. خو اوس دا یو میوزیم دی او خلکو ته ځي. دا د سیټي نه تقریبا چې په یو 2 مایلز کې به وي. توسان په ګرمۍ کې ډېر زیات ګرم وي چې 110-24 فرنهایت چې هغه سیوا کېږي او په یخنۍ کې چې دی نو تقریبا 50-60 پورې وي. دا نیشنل هیسټوریک مانومنټ شان اگزیبر ډل پارک چرچ چې کوم دی دی راښه شوی په 1700 کې او دا د توسان ساوت راځي تقریبا. توسان لینډمارک چې کوم دی هغه ډېر زیات منلی شوی دی او ډېر خلک بوډاګان په امریکا کې هغه په یخنۍ کې دې ځي د زور کوي ځکه چې موسم یې هم ښیي او په اصل کې ډېر زبردست دی. بل ته دې کې چې کوم کاکټس دي دا د میکسیکو او د امریکې دا تقریبا یو شانتي یو بل شانتي راځي او په نورو سټیټونو کې دومره نشتی په اصل کې. توسان بونیارد دا د دنیا د ټولو نه غټ بونیارد دی چې په دې د یو جانکیارډ غونډه کې دی. په دې کې ډېر شی ایرپلین چې کوم دي په دنیا کې چې هغه کار پرې دي عادت راولي دلته ور دی ځکه چې دې موسم ډېر زیات ډرای دی نو په دې کې پلینز چې کوم دي هغه زبردست پراته ښه باقاعده او دې دلته مطلب دی چې ایون د US آرمي او نور داسې کمرشل پلینونه چې کوم دي هغه کار پرې دي دلته بیا هغه د پارټس خرڅوي او نور ملکونو والا چې دي هغه راځي او دلته پارټس د دې نه بیا الي. میوزیم ورسره دننه کم دی. په دې میوزیم کې هم ښه باقاعده ډېر شوکیس لپاره پلینز پراته دي او بهر تاسو اوس په دې پټوانو کې به وینئ مخکې ته چې ډېر شی ایروپلینز چې کوم دي غټ یو غټ غونډه کې ځای دی دا ټول د تقریبا چې thousands of ایروپلین چې کوم دي ټول په دې یو پلین کې ولاړ دي. د ډاون ټاون له لکوټې اخوا په توسان کې دا مټ کورونه چې کوم دي دا دومره سیوا دي او دومره زبردست دي خلکو له یو ټوریسټک فیلینګ ورکوي چې
هغه پخواني وخت ته سړی لاړ شي سړی وګوري چې پخوا دا څنګه و ډېر زبردست ګاډي هم په لاره باندې ولاړ دي خلکو له هغه یو ټوریسټیک فیلم ورکړي ډېر زبردست ځای دی چې کله هم تاسو موقع مېلاو شي نو خامخا چکر ولګوئ دا زموږ سره و ټوسان سیټي راځي چې دا میوزیک لږ ډاون کو او ډراماټیک کو مطلب چې لږ ریلیکس کو